د انګریزانو په وخت کې یا د پارټیشن نه مخکې دلته کو دا صوبې وې هغوی خو هغه وخت کې خو حکمران به په اسونو باندې یو ځای نه بل ځای ته تلل. اوس خو دومره جدید هغه د په دې کې ولې دا ټیک ده چې ګورننس خراب دی د ملک او ګورننس ټیکول ضرورت دی ډېر شدید ضرورت دی په هر یو هغې کې محاذ باندې په دې کې کار کول پکار دي. زموږ سره یو هغه شته د لوکل باډیز بالکل داست لوکل باډیز تاسو مضبوط کړئ او ډسټرکټ ګورنمنټ چې هغه څنګه مخکې هغه جوړ کړي هغه شان دي هغوی له اختیارات ورکړي. دوی دا پی ټي آی والو دا دریم ځل دی یو ځل د پرویز خټک وخت کې هغه جوړ شو د لوکل باډیز ګورنمنټ جوړ شو هغه قانون جوړ شو بیا هغه کې کمی راوسته ځکه چې اختیارات یې نه ورکول وسایل یې نه ورکول. اوس دې ځله بیا بل یو جوړ شوی دی هغوی ته وسایل هغه نه میلاویږي. داسې په پنجاب کې خو ته پوره الیکشن یو الیکشن چې شو دا موده شوی دی الیکشن هم نه شوی نو د مشرف وخت کې یو ډسټرکټ ګورنمنټ جوړ شو هغې کې ډېر ښه کسان چې دي د ډسټرکټ چیرمنان جوړ شو. دا پرویز خټک په خپله چې چیف منسټر دی هغه وخت کې ډسټرکټ د موږ د پارټۍ ډسټرکټ چیرمن و داسې همایون سیف الله صاحب و د زرداري صاحب خور د هغې وه د ډسټرکټ چیرمن وه د قایم علي شاه لور هغه د ډسټرکټ چیرمن وه. نو هغوی یو کارکردګي کړې وه خو بیا پکې د پنجاب نه داسې اواز اوچت شو چې یاره دا ښه نه دی او دا ایم پی ایز هم پکې ډېر شور جوړ کړه چې یاره زموږ اختیارات لاړ ټول ډسټرکټ ته. نو دغه سلسله ټیک نه ده. کو دغه صحیح معنو کې وشي چې کوم دوی کومه خبره کوي هغه به په دې سره هغه شي سالو شي چې ډسټرکټ دا هغه چې د بلدیاتو کې حکومتونه جوړ شي هغوی ښه طریقې سره کولی شي او په هغوی باندې چیکس اینډ بیلنسز کې ښودی شي.